بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې. موږ د کانال محترم ریاست مالدارۍ فارم ته راغلي او ډاکټر صاحب بادر چې په تغذیه کې کوم نوي تغییرات راوړي دي نو د خولې نه وارو. ډاکټر صاحب سلامونه. وعلیکم السلام. استاد ستړي اوسئ، هر کله راشئ، په خیر راشئ. په خوراکه کې موږ صرف دومره تغییر راوړی و چې دغه کوم چې نوي پیدا شوي وو دې ته دوه ټیمه مثلا 3 کیلو موږ سهار شودې ورکولې او 3 کیلو ورته مازدیګر ورکولې او همدارنګه د تازه علوفې سره خوا کې موږ چې کومه دانه باب جوړ کړي وو د هغې نه ورته تقریبا د اوله ورځې نه دې ته موږ 250 ګرامه دانه باب شروع کړو او همداسې تر نیمې کیلو پورې د ورځې سهار او مازدیګر یعنې یو کیلو دانه اوس دې ته موږ ورکوو او ورسره تازه علوفه ورکوو. چون داسې کانسنټریټ داسې مکمله غذا موږ نه وه جوړه کړې، یوازې موږ دلته غنم لرل چې د هماغه غنم ورته موږ میده کړي وو چې دا د هند مرسته شوي غنم وو، د هماغې نه موږ دې ته د خوراکي په منظور استفاده کوله. نو داسې مکمله غذا تر اوسه موږ نه واخیستې. خو اوس دغه رئیس صاحب موږ ته څه پیسې د دانې دپاره راکړې وي، اوس ورته موږ خریداري کړې ده او انشاءالله اوس د دې نه پسته غواړو چې هغه مکمله غذا ورته وي. ښه ډاکټر صاحب، تا چې کله دا د هغې الکاګانې ته کومې الکاګانې استعمال کړي دلته؟ دا موږ د لر سپین غر د شرکت څخه د ګیګن نسل سره موږ القا کړي دي غواګانو ته. دا سره برک چې تاسې ګورئ دا ټول د ګیګن نسل سره مومبیلیار د کوپکس مومبیلیار دی، کوپکس کمپنۍ د ګیګن صحیح. تا چې دا تا مخکې ساعت کې ویل چې دې 7 میاشتو کې غولانځې را خوشي کړي دي، دا څه موضوع ده؟ دا د ګیګن نسل یا د فرانسوي مومبیلیار نسل لکه موږ ویلو چې دا د غوښې دپاره هم ډېر ښه نمو یې ډېره تیزه ده. خو کله چې دې ته موږ دانه شروع کړه او غذا هم ورته ښه کړله نو د دې غولانځې هم ډېرې زر نمو وکړه، غټې شولې او همدارنګه دا د ولوا او دا ساحې چې دی دا کوم تناسلي سیستم چې دی دا هم ډېر زر نمو رشد یې وکړي. نو موږ امید لرو دا زموږ دا خوسکیانې چې دا د 5 نه تر 7 میاشتو پورې عمر لري او غولانځې غټې دي او اوس یې غولانځې مطلب د نمو کوي یا ستاسو هغه مدیریت ښیي چې ستاسو مدیریت کې ښه والی راغلی او دغه نسل کې چې عموما موږ بعضې خلک وایي چې غولانځ وروسته نمو کوي که نه، خو حقیقت دا دی چې غولانځ په اول سر کې صحیح تغذیه وشي او نسل صحیح نشي نو هغه غولانځ نمو کوي. همداسې ده. نو موږ داسې تمه د دې لرو انشاءالله دا چې کال ته رسېږي موږ وایو چې دا به حتما په استرسایکل کې راځي او دا به انشاءالله چې القا ته عمله کېږي. اوس په دغه غولانځو یو که دغه شو نېزې کوي او ویډیو به وکړو چې دا صحیح. دا ډاکټر صاحب بادر په کانال